نبی علیہ السلام مبارک د سفر په میاشت کې هجرت شروع کړی و. د ربیع الاول په میاشت کې مدینه شریفې ته ورسېد او مدینې ته چې څنګه ورسېده د مدینې خلک به سهار راووتل، ګرمي وه ډېره زیاته، نو تر د 11 پورې به په انتظار ولاړ وو چې اوس به نبي علیه السلام راشي، اوس به راشي، اوس به راشي. خو بیا چې به موسم ګرم شو نو دی به خپلو کورونو ته واپس شو. نو په دغه ورځ چې حضور پاک مدینې ته ورسېد، یو یهودي په خپل قلا باندې ولاړو او هغه دا قافله ولیده، هغه وپېژندل، هغې پوه شو. نو هغه آواز وکړه: ای د مدینې خلکه، ای د یثرب خلکه، ستاسو بخت راورسېد، ستاسو هغه ښکلی نصیب او خشته قسمت مدینې ته راورسېد. نو بس د مدینې خلکو تورې غاړو ته واچولې او غشي راواغېشتل او د رسول الله مبارک استقبال له بار زر راووتل. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه په جدا وخو او حضور پاک په خپله جدا وخو. ابوبکر زر د خپلې اوښې نه د نبي علیه السلام اوښې ته ور واوړېده او د پیغمبر علیه السلام سره کېناسته او د خپل څادر سوری پې د پاسه وکړه چې په نبي علیه السلام سوری وي. نو یو خو به دا چې د باندې سوریم شو او دویم دا چې د نبي علیه السلام به خلک پیژني چې دا سوری پې شوی دی، د څادر دا حضور پاک مبارک دی. نو دوی له اول ورسېدل قبا ته. اوس چې کوم ځای مسجد قبا دی، دې ته به عوالي وې، دې ته حضور پاک ورسېد. نو 40 ورځې یا 14 ورځې تقریبا دا پیغمبر علیه السلام هلته تېرې کړې. چې څنګه ورسېدل نو فورا حضور پاک یو خپل ارمان ښکاره کړه: یاره وی دلته یو جومات جوړول پکار دی. نو یو صحابي حضرت کلثوم ابن هدم رضی الله تعالی عنه هغه وی چې زه ځای ورکوم جومات له. او پیغمبر علیه السلام هغه سره دیره هم و، نو هغه جومات له ځای ورکړه او بیا جومات آبادي شروع شو. نو صحابه پکې لګیو، هغې پکې کار کو او خود نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه پکې په خپله کار کو، کار یې شروع کړ. چا به یو خښته راوړه، چا به 2 خښتې راوړلې. دې نه دا معلومه شوه چې یو ځای ته یو انسان ورسیږي او دې پکې آبادیږي، نو په هغې کې جومات ته مخکې نه جوړول پکار دی. زمونږ خلک چې څومره آبادۍ نن سبا کېږي، څوک پټۍ خرڅوي، ځمکه خرڅوي کورونو له، د جومات غم څوک نه کوي. وروستو بیا یو نه سوال کوي، د بل نه سوال کوي، د بل نه سوال کوي. نو د خپل کور غم خلکو سره او د خدای د کور غم چا سره نه، د خپلې دنیا فکر هر چا سره او د الله د کور او د آخرت او د مونځ سودا دا کمو خلکو سره. نو حضور پاک لومبې د جومات بنیاد کېښود او مغه کلثوم ابن هدم رضی الله تعالی عنه د هغې بیا امام هم که او یا افتا یا 14 ورځې یا 40 ورځې دا حضور پاک هلته تېرې کړې د میلمستیا. هغه صحابي څونه خوش قسمته و، کم جومات ته چې هغه ځای ورکړ، وروسته د هغه کور هم په جومات کې شامل شو. دومره خوش قسمته و چې الله د دې جومات صفت په قرآن شریف کې کوي. الله کوي: لمسجد اسس على التقوى من اول يوم احق ان تقوم فيه رجال يحبون ان يتطهروا والله يحب المطهرين. هغه جومات په مخ د ځمکه د بیت الله نه پس لومبي جومات، د بیت الله نه پس د حضور پاک په زمانه کې لومبي جومات هغه مسجد قبا دی. او الله وی د دې بنیاد پر ریاکارۍ نه دی کېښودلی شوی، دا په تقوا او په پرهیزګارۍ کېښودی شو.
او ای پیغمبره ته ډېر مناسب یې چې لومبې پکې تودرېږي او منځ پکې وکړي او الله صفت کوي دی جماعت ته هغه خلک راځي چې د هغوی پاکیزهوالی خوښ دی ستروالی او صفایي یې خوښه ده او الله هم پاک خلک خوښوي د الله هم پاک خلک خوښ دی نو حضور پاک بیا د خلکو نه تپوس وکړو وی تاسو څه عمل کوئ چې ستاسو د صفایۍ الله په قرآن شریف کې ذکر وکړو وی سید الله رسوله موږ له اول چې استنجا وکړو نو په لوټه ځان صفا کوو د لوټې نه پس بیا اوبه استعمالو نو دا مستحبه طریقه هم ده چې سړی بعضې خلک استنجا کوي نو صرف په اوبو ځانو وینځي نو هغې سره پوره صفایي ګورې نه راځي دې زر پاسي خو د متیازو قطرې لږې لږې را روانې وي نو دته خو پته ونه لګي دی خو دا د اوبو قطرې دي او د متیازو لږې لږې را روانې او چې سړی په لوټه او په کاغذ مخکې ځان اوچ کړي او پوره یقین یې راشي چې اوس زما د متیازو قطرې نورې نه راځي نو بیا په اوبو ځان ووینځي نو پوره صفایي راشي نو یو خو د دې جومات صفت الله وکړو د هغه قوم صفت یې مو سره وکړو هغې ته پاک خلک ووی تقوادار خلک یې ورته ووی او دویم نمبر الله د جومات ته یو لوی شان ورکړه هسه شی دی رسول الله مبارک فرمایي چې چا په خپل کور کې اودس وکړه او دې مسجد قبا ته لاړ او 2 رکعاته مونځ یې پکې وکړو دله به الله د دې 2 رکعاتو په عوض د عمرې ثواب ورکړي څومره لویه خبره د عمرې اجر پې میلاویږي عمره چې ته د مدینې نه راځې او مکې ته وخت څونه لګي سفر څومره دی مشقت څومره دی او بیا عمره کول اسان کار نه دی ګران کار دی خدای پاک دومره اجر ورکړه 2 رکعاتو له چې د عمرې برابر نو څومره خلک پکې چې 2 رکعاته کوي د عمرې ثواب یې کېږي او هغه د حضور پاک د زمانې نه اوسه پورې په اربونو کربونو خلکو پکې منځونه وکړل د دې ټولو ثواب به نه کمیږي او د دې برابر ثواب به د هغه چا کېږي چې جومات ته ځمکه وقف کړې ده هوښیار سړی هغه ځای نه حضور پاک بیا د جمعې په ورځ را روان شو د ګل په ورځ رسېدلی او د جمعې په ورځ را روان شو په ربیع الاول کې نو چې څنګه د جمعې په ورځ د بهر راووته نو لار کې یو محله و بنو سالم هغې کې حضور پاک لومبې د جمعې مونځ وکړ دې نه مخکې د جمعې مونځ فرض و جمعه خو لیکن په مکه کې طاقت نو چې جومات کې مونځ وکړي مشرکانو نه پرېښودل او په لاره د بانډې دي ټولې بانډو کې د جمعې مونځ نه کېږي مسجد قبام بانډه ده نو هلته هم د جمعې مونځونه که حالانکه یا 2 جمعې یا 3 جمعې پکې منځ کې راغلي دي او دا د مدینې مضافاتو ته داخل شو نو لومبې د جمعې مونځ نبي علیه السلام وکړ او چې څنګه یې مونځ وکړه نو د مدینې او د سرداران راغون شو نو پیغمبر علیه السلام ته درخواستونه شروع کړل الله رسول ته به زما میلمه ما سره به بل وی د الله رسول ما سره به بل وی د الله رسول ما سره به رسول الله مبارک او فرمایل زما دا اوخه پرېږدی چې دا کم ځای پرېوته دقه ځای به زه قیام کوم دا د خدای د طرف نه ماموره ده د خدای د طرف نه زما دی اوښې ته اډر کېږي چې کم ځای دا سملاسته د چا د دروازې مخکې به زه به د هغه میلمه او ماشومان راووتل ښځې راووتې په دیوالونو ښځې ولاړې دي او ماشومان په لارو کوڅو کې ولاړې دي او ډېره خوشحالي ده په مدینه منوره کې او ماشومان تنبلونه وي او ښځې هم تنبلونه وي او طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا لله داع ایها المبعوث فینا جئت بالامر المطاع په مونږ وي د 14مې سپومې د قبا د درو نه راوچته شوه د 14مې سپومې او تر څو چې مونږ جمدي یو د دې شکر په مونږ لازم دی تر څو چې زمونږ ژوند دی مونږ به د دې شکر ادا کوو او ای هغې شخصیت چې ته خدای مونږ ته رالیږلی جئت بالامر المطاع تا ته داسې کار خدای درکړی دی په داسې کار ته مونږ لرالی چې مونږ به ستا تابعداري کوو ته به زمونږ مشر دا شروع شوی خوشحاله دی حضرت انس وی
وی قسم په الله چې رسول الله مبارک په کومه ورځ مدینې منورې ته داخل شو نو ټول ارسه روښانه روښانه و اضاء کل شی او په کومه ورځ چې رسول الله مبارک د دنیا نه تشریف یوړه آخرت ته وی مونږ لا د پیغمبر علیه السلام د قبر په خاورو کې لاسونه لړلي لګیو په قبر هم خاوره چولې خو چې مو وکتل نو ارسه تیاره تیارې و هغه رڼا نه وه کوم چې د حضور پاک د راتلو نه پس کومه رڼا په مدینه کې شروع شوې وه ماشومان خوشحاله دي ښځې خوشحاله دي واړه خوشحاله دي او رسول الله مبارک به د ماشومانو په سرونو لاسونه کېښودل وی بچې تاسو خوشحاله یې وی او بچې ستاسو زه خوښ یم او د الله رسول زموږ ډېر خوښ یې وی ښه ګورې زما هم خوښ یې ښه زما هم در سره مینه شته یو برخوردار دی حضرت طلحه رضی الله عنه طلحه ابن براء نوجوان دی توره ورسره ده دا خو قبایلي خلک و تورې به یې ځان سره ګرځولې ابه د پیغمبر علیه السلام د دې اوښې نه یو خوا بل خوا وړېده راوړېده نو حضور پاک ورته وي برخوردار دلته راشه بچې ولې دا تاویږې را تاویږې وی د الله رسول ډېر مې خوښ یې دی په لومبي ځل ولیده وی زه دې خوښ یم وی د خوښۍ مقصد خو دی چې زما خبره به منې څوک چې د چا خوښ وي د هغه تابعداري کوي وی بلکل وی لاړ شه او پلار دې ملکه سر ته پرېږه او ماله راوړه اوس به پته ولګي چې زما سره د مینه رښتونې ده او که دروغجنه ده هغه وی صاحب لږ ودرېږه او تورې له شلنګ ورکړه او منډه یې کړې حضور پاک وی دلته راشه موږ په چا پلاران نه وجنو ښه مونږ وایو د پلار به قدر کې عزت به کې احترام به کې خو ته مې کتې چې مینه رښتونې ده که نه ده واقعي مینه رښتونې ده چې نبي علیه السلام مدینې ته راغی بیا یو څو ورځې پسې تپوس وکړو یاره د دې هجرت په موقع یې هلک و طلحې نوم و د پلار نوم یې برا نه یې نه ما نشته ما سره خو یې په لاره ډېره مینه وکړه چا ولی اطلاع راوړو د الله رسوله خو ستا نه پس چې تلې دی ناجوړه دی بیمار دی رسول الله مبارک وفرمایل وی دی چې ځو تپوس ته یې ځو نو د قبا سره داسې یو څو ګزو فاصله کې 9 کیلومتر نه به هم کمي یو پرلنګ بی دا د قوم اوسېده بنو اونیفې ورته وی نو رسول الله مبارک هلته لاړ اوس هم په هغه دی د هغه چې کوم کور دی نو په هغه د یو رکوټې غوندې چاردیواري د جومات ته او د چت پې نشته خو د خټو او د ګټو یو دیوال ته ګیر چاپېره تاو دی او پکې دا پوزکي موزکي پراته دي نو خلک ورننوځي پکې مونځ هم کوي رکوټې غوندې جومات دی داسې د 2 صفو په اندازه 2 صفه یا 3 صفه داسې د محراب نه دی دغه پورې دیواله پورې چې پیغمبر علیه السلام ورننوتل او هغه حضور پاک ته وکتل نو ډېر په ژړا شو نو نبي علیه السلام تسلي ورکړه طلحه مه ژاړه خدای به دې جوړ کړي وی نه صاحب په مرګ نه یارېږم و چې ما ته ولیدې نو زما په زړه کې تا سره ډېره مینه پیدا شوه نو ما وی خدایه زما به ټول ژوند د حضور پاک سره وي او زه به په سپلی ګرځم او خدمت پې کوم نو ژاړم په دې چې هغه ارمان به ځان سره قبر ته یوسم ستا خدمت مې ونه کړی شو حضور پاک پې پیښو چې دا غریب سخت ناجوړه دی نو بهر راووته هغه له خو یې تسلي ورکړه خو بیا ملګرو ته وی داسې معلومیږي لکه دا طلحه دی بیماری کې مري نو که دی وفات شو نو ګوره جنازه به پې زه کوم اتفاق ته ګوره هغه شپه وفات شو او هغه وصیت وکوي ګورې رسول الله مبارک زما جنازې لرونه غواړئ او ولې مه راغواړئ وی په لاره د یهودیانو کورونه دي هسې نه پتلو یا په راتلو کې څوک تکلیف ورته ونه رسوي ګوره مینه دې ته خیر دی حالانکه رسول الله مبارک فرمایي وی ده چې د چا په قبر جنازه وکړه چې چا باندې جنازه وکړم زما د جنازې په وجه خدای هغه ته قبر کې رڼا پیدا کوي لیکن هغه وی دا هر څه به وشي خو چې حضور پاک له تکلیف میلاو نشي په دغه شپه چې وفات شو نو صحابو دفن کړ
سار حضور پاک تپوس وکړه وی د هغه طلحه معلومات والی چې هغه به څنګه وی صاحبه خو پرون ستا نه پس وفات شو جنازه وی جنازه خو بېګا د شپې شو ښخ کړی دی تاسو ته ما نه وي زه په جنازه کو وی حضرت تاسو خو او فرمایل خو هغه وصیت وکړه چې نبی علیه السلام زما د جنازې نه مه خبروئ هسې نه په تلو راتلو کې څوک تکلیف ورنکړي یهودیان ډېر زیات اوسېږي دلته رسول الله مبارک وی دی چې زه په قبر جنازه کوم دا د پیغمبر علیه السلام خصوصیت دی نو راغې قبر ته یې ودرېد صحابه ورپسې دي داسې دوی ولا وکړه چې په ژوند کې د حضور پاک هره دعا ډېره مبارکه ده دا ډېره مزیداره ده څنګه دعا کوي اللهم الق طلحه بحيث تضحك الیه وهو یضحک الیک خدایا دې طلحه سره داسې ملاقات وکړه چې الله دې تا ته خاندي او ته ده ته خاندي یو بل ته خاندي داسې دعا ولا دا ډېره د مینې دعا ده قسم دې د حضور پاک مینه د ایمان نښه ده د رسول الله مبارک سره محبت دا د مؤمن د ایمان نښه ده خو محبت صرف د خولې نه محبت دغه دی لکه طلحه ته وایي زما خبره منې که نه منې پلار وجنې که نه پلار یې پرې نه وجه معلومات یې ولا غشته یوازې په چغو کار نه کېږي چې زما د حضور پاک سره مینه ده او زه عاشق رسول یم نه عملي کردار بخې عمل بخې ستا د حضور پاک عقیده خوښه ده که نه ده خوښه ستا د پیغمبر مبارک خوی خوښ دی که نه هغه غیبت کړی دی هغه کنزل کړی دی خو په غیبت خفه کېده په کنزلو خفه کېده هغه د مسلمان په ضرر خفه کېده ته ټول ورځ کنزل کې د مسلمان غیبت کې مسلمان سره بغض حسد کې مسلمان ته ضرر رسول غواړي مسلمان تنګې ګاونډي تنګې او چې کم خلق د پیغمبر په لاره روان دی کم خلق چې د پیغمبر میشن یې لاس کې اغشتی دی او د رسول الله مبارک راوړلی شوي دین خلکو ته رسی هغې پسې سپکې وي پټکي ته په سپک نظر ګورې د پیغمبر جامه دی نه ده خوښه د پیغمبر شکل دی نه دی خوښه او ته یې زه عاشق رسول یم په تشو چغو کار نه کېږي مینا ده هغه چاره د رسول الله مبارک سره چې د رسول الله مبارک په نقش قدم روان دی او د هغه شکل شباهت او د هغه اخلاق او خوی او کردار یې ځان له خوښ کړو ولکم فی رسول الله اسوة حسنة لمن کان یرجو الله والیوم الآخر تاسو لما وی خشته نمونه در لګري څوک چې خدای مني او د خدای د ملاقات او د رحم او د آخرت د رحم دروازه د رحم امید لري ادې د پیغمبر نمونه ځان له هغه نقشه دې په ځان کې پیدا کړي نقشې موږ د انګریز په ځان کې پیدا کړي دي دعوه د رسول الله د مینې لرو نقشه او شکل او جامه او پیزار او ولاړ او ناست او خوراک او سکل د انګریز په طریقه کو غم خاده د انګریز په طریقه کو یو بل سره سلام کلام د انګریز په طریقه کو خادو کې د انګریز طریقه چال چلن ټول د انګریز په طریقه مینا محمد صلی الله علیه وسلم سره دا نه کېږي په یو قالب به یو شان خښته وځي په دغه قالب دوه ډیزاینه خښته نه وځي یو قالب د انسان کې به یوه وي نه راځي دوه به نه راځي چې دوه راغلي نو یو شان بني یو به زیاتی بله به کمی ښځې سره به یو شان مینی بچي سره بل شانی د ښځې د محبت ځان له نقشې دي او د زوی د محبت ځان له نقشې دي د دوست د محبت ځان له نقشه ده او د رسول الله مبارک د محبت ځان له نقشه ده دا په صحابو کې و دا قسم په خدای په حضرت ابوبکر صدیق کې و دا په صحابو کې دین هغه دی زما استا کوم چې ماله پیغمبر را لېږلی دی بس دین ماله هغه دی چې کوم صحابو ما ته پیش کړی دی وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ
قالوا انؤمن كما امن السفهاء الا انهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. منافقانو ته رسول الله مبارک وی چې تاسو دا ایمان نه دی قبول تاسو مونږ کوي ځان ته مسلمانان وای دا نه دی قبول. هغه ایمان قبول دی چې د صحابه په شانتي وي. دین هغه دی چې صحابه او نقشدان کې پیدا کړ. ما ته چې صحابه سکړي دي بس باغې بزم مونږ باغ شانتي بانګ باغ شانتي دا نه بزیاتې کمې نه ذکرونه به هغه سي چې کوم هغه ما ته خولې دي. عقیده به هغه چې د هغوی کومه وه. محبت به هغه سي ساتم کوم چې د رسول الله مبارک سره صحابه وو. اهل السنت والجماعه. هر سړی نن ځان ته اهل السنت والجماعت وایي او هر سړی وایي د رسول الله مبارک فرمایي چې بني اسرائیلو کې دوه یا فرقې وي او دلته به درې یا د امت کې پیدا کېږي. یو به جنت ته ځي او دوه یا به دوزخ ته ځي. هر یوه ډله وایي دا یو ځای هر یو وایي دا ځای. او رسول الله مبارک نه تپوس کو چې دا څوک دي؟ اهل السنت والجماعه ما انا علیه و اصحابي چې زه په کومه دین قائم یم. سنت وتوي اهل السنه. جماعت د صحابه او اهل الجماعه. اهل السنه و اهل الجماعه. اهل السنه والجماعه د رسول الله سنت او د صحابه سنت. د رسول الله مبارک طریقه او د صحابه طریقه دې اهل سنت الجماعت وي. چې دې د پیغمبر سنت او دغه نقشه خوخه کی ځان کې کیږي او د صحابه چې څنګه جون تیر کړی دي هغه څه جون تیر کی بس. دا خبره ده. په نوم کار نه کی. نوم خو به خشته نوم هر څوک ځان له کیږي. خبره ده کردار ده. که د شرابو په بوتل دی د پاسه خشته مزیدار سر کېښود او ښه خشته رېګمال دې پې ووو او کاغذ دې پې ولیکل او د زمزم د اوبو لیبل دې پې د پاسه ولګو نو په دې لیبلونو باندې او په دې خشته سر باندې هغه شراب زمزم کېږي؟ نه کېږي. ته پې د پیو لیبل ولګو چې دا پی دی والله کې پی کې نه کېږي. زما رڼو بس پیغمبر مبارک چې کم سنت دی په هغې تابعداري. د صحابو چې کومه طریقه ده د هغې تابعداري. او که د صحابو د پیغمبر نه جدا لین باندې لاړې دا بدعت دی. او رسول الله مبارک فرمایي من احدث فی امرنا هذا ما لیس منه فهو رد. زما په دین کې چې چا نوی شی جوړ کړ د ثواب په نیت به جوړی دی بوی د ثواب ګټم فهو رد. دا مردود دی نه دی قبول. کل بدعة ضلاله وکل ضلالة فی النار. دین کې چې چام نوی شی راوویسته د ثواب په نیت یې کوي د ثواب په نیت او نوی شی یې راوویسته دا بدعت دی او بدعت گمراهي ده او د گمراهۍ نتیجه د جهنم اور دی. دین به ماته صرف پیغمبر ښیي او د پیغمبر مبارک شاگردان بخی صحابه او بیا زمونږ فقهای کرامو د قرآن و سنت نه مسلې رایستې دي. هر سړی په قرآن و سنت نه پوهېږي بس د هغې تابعداري به بس دا اسانه خبره دی که دویمه نشته. هلکه دا کار جایز دی که ناجایز؟ وګوره پیغمبر کړی دی هغه ویلی دی صحابه د هغه مخکې کړی دی بس جایز شو. رسول الله مبارک نه دی کړی صحابه نه دی کړی. فقهای کرام هم د قرآن و سنت نه دا شی نه دی راویستی بس ځان ته ساته. ناجوړه چې شی نو د زمیندار نه تپوس کې د علاج او که ډاکټر نه کې تاسو نه تپوس کوم شابس. چې بیمار شي نو د یو عام دکاندار نه بیماری علاج غواړي او که حکیم نه غواړي وایا نو د دین حکیمان عالمان دي. د دین ډاکټران څوک دي؟ عالمان. خبره ختمه شو. بس عالم نه تپوس کوه. د دنیا کار کې خو د دنیا پوی پسې ځې د دین کار کې دین پوی پسې نه ځې. عالم نه تپوس کوه. دا بنیاد دی. بهر کې خبره مې دې پورې کوله چې صحابه محبت مې راته خو نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو وی ما سره بل ما سره وي زما دا اوښه پرېږدی چې کوم ځای سم لاسته د هغه به میلمه اوښه راتله مدینې ته داخله شو. هغه زمانه کې به ورته یثرب وی بیماری وی سره هر قسمه تکلیفونه او رنځونه و پکې
اوبه د مدینې داسې وي لکه د مالګي جنې په لختو کې به اوبه بهېدلې بوی به یې کو خلک به پکې ناجوړه کېدل رسول الله مبارک راغی برکت راغی الله اکبر مکې نه خدای ګل دسته راوچته کړه مدینې نه څه خوش قسمته خلک مکې مکرمې نه خدای رحمت راوچت کم خیر راوسته مدینې ته برکت خدای هغه ځای نه راوسته مدینې ته ولې د مکې خلکو د دغه لوی نعمت شکر ادا نه کړ شکر ادا نه کړ او د مدینې خلکو شکر ادا کړ د مدینې خلکو پیغمبر له پړه کې ځای ورکړ او ماشومان هم ورته خوشحاله دي او ښځې هم خوشحاله دي چې څنګه راغی د حضرت ابو ایوب انصاري د دروازې مخې ته اوښه سملاسته او چې سملاسته نو فوري بیا پاسېده او تلا دا ځمکې به یې بویوله ځمکې ته به یې پوزه نږدې کوله او پوزه به یې راښکله یو ځای ګرځي 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 بیا اقه ځای له راله د ابو ایوب انصاري د کور مخکې اوښه سملاسته چې سملاسته نو غړانګ یې خوره کړه ویې غځوله او لکې وترنګوله بس دا د اوښې فل سټاپ ودرېدل دي او فټافټ حضرت ابو ایوب انصاري د رسول الله مبارک سامان په منډه خپل کور ته وتښته د هغه د دروازې مخه وه الله رسول ما سره مې ټیک شو خوش قسمته و 9 میاشتې څه د پاسه حضور پاک د ابو ایوب انصاري په کور کې تېرې کړې او چې دلته راورسېد نو بیا یې فورا وی جومات جوړول غواړي قبا کې جوړ کړو دلته اوس جومات جوړول غواړي جومات جوړو جومات جوړول غواړي جومات جوړو ځای د یتیمانانو سهل او سهیل پیغمبر علیه السلام وی دا د چا ځای دی دا 2 یتیمانان دي او د تره سره اوسېدل اختیار د تره دی هغه وی د الله رسوله دا زما د دې ویرونو ځای دی دا جومات ته وقف شوی نه 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 دا خو یتیمانان دي پیسې به ورکوو د دې به هم پیسې به ورکوو څونه پیسې کېږي 10 روپۍ حضرت ابوبکر صدیق د خپله جیبه 10 روپۍ راوویستلې او ماشومانو له ورکړې والې بچي د ابوبکر څونه خوش قسمت است د مسجد نبوي ړومبۍ ځمکه د حضرت ابوبکر په پیسو شوې ده او مرتبه خدای څونه ورکړه یو مونځ په مسجد نبوي کې یو په 1000 یا په یو حدیث کې یو په 500,000 څومره دنیا په لکونو تعداد د میاشتو په حساب پکې منځونه کوي د دې چې څومره ثوابونه کېږي د دې برابر ثواب به د حضرت ابوبکر صدیق کېږي 10 روپۍ باندې څومره لوی جنت ګټل په 10 روپۍ څومره لوی ثواب موږ څه وایو موږ نه چې د مدرسې چنده څوک غواړي که نه سر ښکته د جومات غواړي سر ښکته کړو زموږ ثواب نصیب کې نشته ثواب قسمت دا هوښیار دې ته هوښیارتوب وایي په 10 روپۍ غوڼ مسجد نبوي واغې شپه بیا الله هغه جومات چې رسول الله مبارک پکې امام دی هغه جومات چې د صوفې وروسته پکې د صوفې مدرسه جوړېږي هغه جومات چې پکې پیغمبر مبارک درس کوي هغه جومات چې بیا پکې صحابه منځونه کوي هغه جومات چې رسول الله مبارک اعتکافونه پکې کوي پلس 10 روپۍ دیناره خوش قسمت انسان و حضرت ابوبکر صدیق رسول الله مبارک یو ځل وفرمایل چې څوک دا نیکي کوي نو هغه ته به د پلانکې دروازې نه روجې چې ډېرې نیسي نفلي باب الریان هغې نه به اواز ورته کېږي په دې راځه څوک چې نفلي منځونه ډېر کوي هغه ته به د هغه بلې دروازې نه اعلان کېږي په دې راځه د جنت څوک چې صدقې ډېرې ورکوي هغه ته به د صدقې د دروازې نه اواز کېږي په دې راځه حضرت ابوبکر صدیق وای او چاته به د ټولو دروازو نه اوازونه کېږي په دې په ما راځه حضرت ابوبکر صدیق رسول الله مبارک ته وای الله رسوله څه ضرورت دی چې یو انسان ته د ټولو دروازو نه اواز کېږي خو بس دا جنت ته داخلېدل پکار دي په یوه دروازه دې ورشي خو چې ورشي حضور پاک ورته وی ابوبکره بعد انسان ته به د ټولو دروازو نه اوازونه کېږي د یو دروازې
سړی به وي په دې راځه، د بلې دروازې دربان به وي په دې راځه، د بلې دروازې دربان به وي په دې راځه. ابوبکره ته هغه خوش قسمت چې د جنت د ټولو دروازو نه به تا ته اعلان کېږي. ارجو ان تکون منهم. دا خوش قسمت انسان. او د حضور پاک د وفات بیماری چې وا، عائشه بی بی فرمائی مونږ ورته راتو شو نبی علیہ السلام ته او سخت تکلیف کې دی، بیماری کې دی او بېهوشه شو، پرکاله شو. چې پرکالی ختم شوه نو وی فرمایي چې اصل الناس خلکو منځ کړی دی. بیبیانې ورته وی نه لا هم تا ستا انتظار کوي، الله رسول نه دی کړی. خو یې په ما اوبه واچوې د اوو مشکونو نه چې چا پکې لاس نیولی ډک، نو یو غټ لوښی یو غټ ټب و په هغې کې مو کېنو نو اوبه م پرې واچولی. وی چې څنګه م پاس او ته دې کې بیا پرکاله شو چې بېهوشي ختمه شوه. بیا تپوس وکړو خلکو منځ کړی دی؟ مونږ وی نه د الله رسول ستا انتظار کوي. وی ښه په ما بیا اوبه واچوې، بیا م پرې اوبه واچوې. چې بیا کله قصد یې وکړو ته بیا بېهوشه شو، بیا تپوس وکړو منځ خلکو کړی دی؟ نه د الله رسول ستا انتظار کوي. څو ځله دا چلو شو، خو چې د تلو پوه شو چې اوس خو نشم تللی، طاقت نشته. وی مرو ابا بکر فلیصلی بالناس. ابوبکر ته ووایه چې هغه مخکې مونځ وکړي. عایشه بی بی فرمایي لکه مې سودا وه چې خدای مکه رسول الله مبارک په دې بیماری کې وفات شي. نو خلک وی ابوبکر سپیرو خو چې دی په مصله ودرېده نو وفات شو. وی زه څه خبروم چې د حضور پاک په مصله څوک ودرېږي نو د هغه به سره به د خلکو ډېره مینه، یو ډېر بختور به وی. ما ورته وی د الله رسوله زما بابا ډېر نرم دل دی، ستا په مصله نشي ودرېدی، چې ودرېږي نو جاړي. فمر عمر ته حکم وکړه چې هغه مخکې منځونه وکړي. هلک په زړه کلک دی. وی حضور پاک بیا وی چې نه مرو ابا بکرین، ابوبکر ته حکم وکړي چې منځ وکړي. وی ما بیا وی چې ابوبکر نرم دل دی او جاړي جړا ورځي، نشي ودرېدی. عمر ته حکم وکړه. وی بیا وی چې مرو ابا بکر، ابوبکر ته حکم وکړي چې مخکې منځ وکړي. وی ما حفصې ته وی حفصې ته ورته ووایه. حفصه راله وی د الله رسول ابوبکر نرم دل دی. عمر به وکړي هغه لږ په زړه کلک دی. وی حضور پاک وفرمایل چې هماغه د یوسف د زمانې ښځې یې کړ، درنه څومره په تکلیف کې و، څومره په تکلیف کې ستا ښځو د داسې جیل ته تللی. ما خبره ولې نه منئ؟ نو بیا ابوبکر ته ووایه. نو د رسول الله مبارک د بیماری د وفات چې څومره ورځې د ټول منځونه د پیغمبر مبارک په مصله حضرت ابوبکر صدیق وکړل رضی الله عنه. بل شان سړی و جی. او د پیغمبر علیه السلام نه پس خلیفه شو. نو یو بوډۍ ښځه وه، هغې له به یې کورم جارو کو، چیلی به یې موله لشله، خدمت به یې وله کو. نو چې خلیفه شو د هغې لور وه، واده وه، په جړا شوه. وی ولې؟ وی زما د مور خدمت به څوک کوي، اوس به وله ځای څوک جارو کوي، چیلی به وله څوک لشي. حضرت ابوبکر څه وی ولې خفه کېږې؟ وی اوس خو ته خلیفه شوې که نه، او د مسلمانانو کار به کوې، زما د مور خدمت به څوک کوي. وی د مسلمانانو خدمت هغه څوک کولی چې ستا د مور خدمت به کوي. زه به د مسلمانانو خدمت هم کوم، خو د مسلمان خدمت ما ستا د بوډۍ مور د خدمت نه نشي منې کولی. هغې نه پس به م راته بادشاه دی، هغه بوډۍ له به چیلی لشله او کور به یې وله صفا. او کم میرټ لیست چې جوړ شوی دی د جنتیانو، ټول صحابه مبشرین بالجنت دي، د جنت زیري ورته شوي دي. خو په دې ټولو کې د 10 کسانو په یو مجلس کې حضور پاک نومونه اخیستي دي. شارټ لیست چې ورته دا خلک وایي. هغه میرټ لیست کې او شارټ لیست کې اول نمبر نوم د حضرت ابوبکر صدیق دی. ابوبکر فی الجنه. ولې؟ د هجرت لوی سفر یې ورسره وکړه، لوی سفر، ډېره مینه یې ورسره وکړه، غار کې ورسره شپې تېرې کړې.
او حضرت دومره د محبت او د مینې اظهار چې کم حضرت ابو بکر کړی دی او کم رسول الله مبارک هغه د هغې له انعام ورکړی دی. یو ځل دقه د بیمارۍ د وفات په بیمارۍ کې د مرض وفات کې چې د وفات بیماری ده، یو خبره د منځ کې کومه د مارونو زمونږ د دې حاجي آباد کې حاجي صاحب محمد امین رحمت الله علیه په دې جماعت کې د هغې کې شروع د مارونو حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه په دغه مرض وفات کې حضور پاک یو ځل پاسېده، تقریر یې کو د بیمارۍ دوران کې، او فرمایي وی یو بنده له الله اختیار ورکو، یو بنده له الله اختیار ورکو د دنیا او د آخرت په منځ کې چې دنیا کې پاتې کېدل غواړي، دنیا دې خوښه ده که آخرت، هغې بنده آخرت غوره کو. ځان یاد نه که بنده آخرت غوره کو چې دی وکړه نو خلک خاموش او ابوبکر په چغو په ژړا شو، چغو په ژړا شو. صحابه وی مونږ وی چې د ابوبکر دی دا ولې جاړي؟ پیغمبر علیه السلام خو د یو بنده مثال ورکوي، یو بنده مثال ورکوي چې یو بنده له الله اختیار ورکړه د دنیا او د آخرت، او آخرت یې خوښ کړه او دنیا یې خوښه نه کړه، نو دې کې څه د ژړا خبره چې ابوبکر جاړي؟ او وی مونږ وروستو پوه شو چې مونږ نه پوهېږو ابوبکر پوهېږي، مونږ نه پوهېږو ابوبکر پوهېږي، وروستو پوه شو. دا پیغمبر علیه السلام چې کوم بنده یادو نو ځان یې مرادو، ځان یې یادو. ابوبکر پې پوه شو چې مونږ نه خو رسول الله مبارک روان دی، مونږ پې پوه نه شو. نو حضور پاک څه وایي دا ټکې واوره کنه. رسول الله مبارک فرمایي وی چې دا چا په ما په دنیا کې احسان را پورې دی نو هغې بدل مې خلاص کړی دی، چا ما سره ښېګړه کړې ده د هغې بدل ما خلاص کړی دی. په ما د چې احسان نشته په دنیا کې، دا چا بدل مې خلاص کړی دی. یو ابوبکر د هغه احسان زما په دې سټ کې پروت دی، هغې بدل به الله ابوبکر له د قیامت په میدان کې ورکوي، چې بل چا بدل نشته، ختم. ما سره چا ښه کړي دي ما بدل خلاص کړی، د ابوبکر نه دی خلاص کړی. او حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه یو ځل وی یو ارمان به پړه وړم، یو ارمان هغه څه دی؟ دا دی چې یاره ارمان چې زما دا جیب حضور پاک خپل جیب وګڼي، دا ارمان به وړم. لکه سړی خپل جیب ته لاس دننه کوي، نه چا سره صلاح کوي نه مشوره کوي، او جیب نه شی راوباسي. افسوس چې پیغمبر مبارک زما جیب خپل جیب وګڼلې، څنګه چې خپل جیب ته لاس دننه کوي چې بس زما جیب ته لاس دننه کوي او شی ته وباسي، دا ارمان به وړم. او حضرت عمر فاروق رضی الله عنه حضرت ابوبکر یو ځل یو بل سره ناستو ګپ شپ لګی، د دې مسالې خو به ټولې په نیکو وې. عمر ورته وایي ابوبکر یو سودا نه کو، یو تجارت نه کو؟ وایا ابوبکر ته وایي، ابوبکر صدیق ورته وایي وایا عمر څه سودا کې؟ وایي دما خو تا ته پته چې بلا منځونه کړي دي، او صدقې مې ورکړي دي، او جهادونه مې کړي دي، بلا کافر مې وجلی دي، او دا ارڅه دې کړي دي، دا ټول در کوم، دا زما دا نیکۍ ټولې در کوم، خو ماله یو رکوټې نیکي د هغه راکه. عمره څه نیکي غواړې؟ دا ټول ستا خو ډېر لوی ثوابونه دي، نیکۍ دي، محنت مشقت دې کړی دی، څه غواړې؟ وایي د هجرت د هغه دریو شپو د غارې ثور، لږ لږ، ټول هجرت هم نه، ټول هم نه، هغه درې شپې د غارې ثور د هجرت هغه درې شپې راکه، باقي ټول والا عمره په ارام کښېنه، دغه چاته در کوم. خو الله قرآن کی صفت کوي، رب العالمین فرمائی الا تنصروه اے د مکې خلکو که تاسو د مدد ونه کو نشئ کولی، فقد نصره الله، الله ورسره مدد وکړي. اذ اخرجه الذین کفروا، کافرانو وویسته، ثانی اثنین، دویم د دوو نه، دوه کسه دوه سر نورو، خو هغه خدمتګارانو نه هغې پکې ذکر نه کړل، اصل یې ذکر کړ دوو. اذ هما فی الغار، او غار کې دقه دوو. اذ یقول لصاحبه، خپل مرګري ته وایي، صاحبه خپل مرګري ته، لا تحزن،
ټینشن وانه ان الله معنا، الله موږ سره دی. زمارونو حضور پاک چې څنګه اوښه سملاسته او حضرت ابو ایوب انصاری سامان کور ته دننه که، نو نبی علیه السلام بیا دا 9 میاشتې کم و بیش دا هغه سره تېرې کړې. نو رسول الله مبارک ابو ایوب انصاري ته وایي چې ته داسې وکړه چې ما له میلمانه و خلک ځي راځي د هغه کور 2 منزله و، نو ته په بره منزل کې اوسېږه، زه به لاندې اوسېږم. هغه وایي د الله رسوله ټیک ده. چې شپه شوه ابو ایوب انصاري ښځې ته وایي چې ښځې څه غلطي مو وکړه، مونږ به بره یو رسول الله مبارک که زمونږ د خپو لاندې وګټه بې ادبي وشوه. دا هم څه وکړل؟ اوس که ورځو او حضور پاک راویښو چې صاحب ته بره نو خوب نه وځي، ستړی دی، داسې خو نه شو کولی. خو سهار له به ورته وایو چې مونږ بره نه شو، تا مونږ خپې به برې مونږ به تر مونږ خپو لاندې به ته به بره مونږ به لاندې یو. ښځه ورته وایي دا تپوس خو به سهار وکړو، خو اوس به څه کوو؟ وایي ښځې داسې کوو دیوال پورې به ودرېږو، مونږ ته پته نشته چې زمونږ د رسول الله مبارک کم ځای ملاس دی، دیوال سره خو یقینا نشته، دیوال نه خو لرې دی، دیوال سره به ودرېږو. نو وایي سخته یخني وه او مونږ سره بره یو بالټې د اوبو ارانه توی شو. چې توی شو نو مونږ وی خدای د اوبه په نبي علیه السلام ورونه سسي، نو مونږ سره یو غټ څادر و هم پکې کېښود، هم پکې خوش که چې اوبه وچېشي. څادر ځان ته اوبه راښکلې هغه اوبه وچې شوې چې په رسول الله مبارک وړي. نو یې څادر هم لون شو، یخني هم وه، نو په لق هم د دیوال خوا کې ځان ودره او شپه هم تېره شو. او چې سار راکوز شو مونږ الله رسوله داسې مونږ نه کېږي، ته به بره مونږ به لاندې یو. وی پیغمبر مبارک وفرمایل چې نه خیر دی، تاسو بره او زه لاندې ما له میلمانه راځي، خیر دی، دا څه بې ادبي نه ده. بعضې علماو لیکلي دي لکه وفا الوفا یو واقع لیکلې ده، وی دا کور په حقیقت کې د ابو ایوب انصاري رضی الله عنه نو دا د پیغمبر علیه السلام. وی په دې علاقه یو ځل یو بادشاه د یمن تېرېده، توبع د هر بادشاه لقب و د یمن. نو هغه سره بلا عالمانو تېرېدل، نو د مدینه کې دمه وکړه، په لاره چې ځي قافله دمه کوي. نو هغې عالمانو هغه توبع بادشاه ته وی چې یاره بادشاه سلامت، دا کومه خوره چې مونږ پکې دمه یو دا هغه خوره ده چې د آخرې زمانې پیغمبر به دلته هجرت کوي. بادشاه وی ښه تاسو پوره کتابونه وګورئ، معلومات راکړئ، زما پکې غرض دی. هغې خپل کتابونه او سوچ بچار چې وکړو، هغې وی همدا ځای دی، دلته به هجرت کوي. به د بادشاه قافلې ته وی داسې کار دی د آخرې زمانې د پیغمبر یو کور جوړوم. دا کور یې وله جوړ او چې جوړ یې که نو د خپل قافلې چې کوم ښکلی عالم و لوی هغه ته وی د کور کې به ته اوسېږې. او د بادشاه د نبي علیه السلام په نوم یو خط ولیکه چې ما ته خپلو عالمانو ووې د الله رسوله اخیري پیغمبره چې ته به مدینې ته راځې نو ما تاله یو کور جوړ کړه او زما دپاره به سفارش کې او زما سلام قبول کړه. یو خط یې ولیکه او هغه مشر عالم یې دیره که په هغه کور کې ورته وی دا به تا سره دا خط که ستا په وخت کې دغه پیغمبر راغی دا خط به م ورکې دا کور به وسپارې دا مې هغه له جوړ کړی او که ستا په وخت کې رانغې نو زوی ته به دا خط ورکې چې که ستا په وخت کې راغی دا خط به ورکې او زوی ته به دې ووایې چې ته به بیا خپل زوی له دا خط ورکې او دا وصیت به کوې چې هر یو کس به دا خط خپل زوی له ورکوي او د کم وصي کړوصي په زمانه کې چې راغی دا کور به ورته سپاري دا د هغه کور دی او دا خط به مو له ورکوي. نو علما لیکي وی دا ابو ایوب انصاري د هغه عالم په نوسو کې و دا د هغه په نوسو کې و نو چې رسول الله مبارک ورغې څنګه نو ګوره هو زما دا اوښه پرېږدی دې ته د خدای له طرف نه حکم کېږي چې کوم ځای سملاسته د ده د کور مخکې سملاسته نو ابو ایوب انصاري ورته خط ورکړه وی صاحب دا پوش په پوش ما ته پاتې دی او دا کور ستا دی دا زما نه دی. او اسیم ابو ایوب انصاري د بنو النجار قبیلې سره تعلق لرو. بنو النجار دا د پیغمبر علیه السلام ماماخیلو د حضور پاک د نیکه مور د عبدالمطلب مور د هغې سلمان مو د هاشم ښځه هغه د دغې قوم نه وه نو دی یو ګونه ماماخیل.
9 میاشتې پس بیا نبی علیه السلام مبارک واړه واړه کورونه جوړ کړل د خپلو بیبیانو دپاره. نو د حضرت ابو ایوب انصاري کور نه بیا هغې ته منتقل شو. اوس د ابو ایوب انصاري کور یا د امهات المؤمنین د ټولو بیبیانو کورونه چې څومره دي په جومات کې شامل دي. د مدینې منورې جومات د صحابو کورونه ټول تقریبا په جومات کې داخل شوي دي او مسجد نبوي فراخه شوی دی دا په هغې کې دی. نو دا د مدینې خلک خوش قسمته و چې لاړل او دومره مینه رسول الله مبارک بیا وکړه، دعا یې وکړه مدینې ته، یا الله اللهم بارک لهم، اللهم بارک فی ساعهم و مدهم، خدای د مدینې د خلکو په خوراک په څیزونو کې برکت واچوي او خدای دا وبا ته لرې کړي. نو خوب یې ولیده، نو صحابو ته یو خوب مې ولید چې یو توره ښځه را ببرسرې د مدینې نه ووته جحفې ته لاړه. نو صحابو ته تپوس وکړه الله رسوله تعبیر یې څه دی؟ وی دا د مدینې نه وبا خدای لرې کړه جحفې ته لاړه، بیماري ته خدای ختمه کړه. او رسول الله مبارک فرمایي احادیثو کې راځي ان الایمان لیعرض یا لیعرض الی المدینة کما تعرض الحیة الی جحرها. وی ایمان به داسې مدینې ته راغونډېږي لکه سین چې مار خپلې سوړې ته غونډېږي. او په ټولو ځمکو کې اخیري چې کومه ځمکه روانېږي د قیامت پر ورځ هغه د مدینې ځمکه وي. او دجال به په ټوله دنیا وګرځي خو د مدینې خاورې ته نشي داخلېدی. د مدینې په کوڅو به فرشتې ولاړې، نو هغوی به وله مخ واړي شام ته به دی لاړ شي او په شام کې به هلاک شي، مردار به شي. او رسول الله مبارک فرمایي د مدینې خلکو سره به څوک سکیم سازش جوړ نه کي مګر که د مدینې خلکو ته چا سکیم او سازش جوړ کو داسې به خدای ویلي کي لکه مالګه چې اوبو کې ویلي کېږي، برباد به کړي الله پاک. او بیا څه وایي؟ اللهم ان ابراهیم دعاک لمکه، خدای ابراهیم علیه السلام ستانه د مکې دپاره دعا کړې او زه د مدینې دپاره دعا کوم، د مکې ډبل برکتونه ولا الله ورکه. دا دعا یې ورته کړې. نو د مدینې شریفې ډېر فضایل دي او برکات. دې وجې نه چې څوک هم حج له لاړ شي عمرې له لاړ شي نو مدینې شریفې ته ځي. مکه کې بیت الله مبارک، هلته د رسول الله مبارک روضه مبارک، مکه کې مقام ابراهیم دی، زمزم دی پکې مبارک علاقه ده. او مدینه منوره کې د رسول الله مبارک منبر دی، محراب دی، او هغه مبارک استنې او ریاض الجنت دی، او قبا ده، او د بقیع قبرستان دی، او د حضرت حمزه او د احد د نورو شهداو قبرونه دي. دواړه ځمکې غوره ځمکې دي، بهتره ځمکې دي، د مینې ځمکې دي، او زموږ د دین او د ایمان د تعلق ځمکې دي. چې دا سفر کې هجرت شروع شوی او په ربیع الاول کې رسول الله مبارک ورسېد او د هغه ځای نه خدای دین بیا خور. څومره چې دین دنیا ته ورسېد ګوټ ګوټ ته، دا د مدینې منورې د برکت نه ورسېد، د انصارو د برکت نه ورسېد. د مدینې خلکو ته به انصار وي، نوم یې ولا بدل که مخکې یثرب مدینة النبي نوم یې شو د پیغمبر مبارک خان. دا ښایسته نو. نو الله دې زموږ د ټولو د بیت الله او د مدینې منورې د تللو سعادت بار بار نصیب کړي. الله دې د فتنو آفتونو نه په امن کې وساتي. الله ته زموږ ډېر خیر او ډېر برکتونه نصیب. الله د رسول الله مبارک په نقش قدم هم روان کړي. الله د هغې د مبارک لاس د حوض کوثر وبه هم نصیبه کړي. خدای دعاګانې هم قبوله کړي برحمتک یا ارحم الراحمین.